افغان حکومت وایي دې لوی مشورتي جرګې ته د افغانستان له ګوټ ګوټ نه 200 میرمنې هم راغلي څو د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي او د سولې په اړه مشورې ورکړي. د همدغو میرمنو له ډلې ما سره 3 میرمنې درته ولاړې دي. زه به له دوی سره وغږېږم چې دوی د طالب بندیانو د خلاصون په تړاو څه رایه لري. مننه. نوم یې وږمه دی، د ننګرهار ولایت څخه راغلی. وږمه، د 400 طالب بندیانو د خلاصون په تړاو ستا رایه څه ده؟ زه خپله د 400 طالب بندیانو په ازادېدو باندې یعنی منفي رایه لرم او هېڅ په دوی باندې خوښه نه یم، ځکه دوی خپل باور له لاسه ورکړی دی. دوی تللي له امریکا سره تړون امضا کړی دی. په امریکا باندې جګړه حرامه بللې ده، مګر په افغان حکومت باندې پروژه کې چې ده جګړه چې ده یعنی حلاله بللې ده. دوی ویل چې په افغانستان کې جهاد روا دی. نو د دومره خبرو سره سره بیا هم موږ په طالبانو باندې باور نشو کولی. د وږمې رایه خو منفي ده، خو دلته ما سره 2 نورې ګډونوالې هم شته. اغلې نجبې، که چیرې په دې جرګه کې د همدغه 400 طالب بندیانو پر خلاصون پریکړه وسي، یعنی په دې پریکړه وسي چې دا 400 طالب بندیان خوشي سي، نو د سولې په بهیر کې تاسو دا یو مثبت ګام بولئ؟ مثبت رایه لرم. زه غواړم څرنګه چې جنګ په افغانستان کې قرباني اخیستې دي، سوله هم قرباني غواړي. د سولې دپاره باید موږ قرباني ورکړو تر څو په افغانستان کې سوله راسي. زه په دې عقیده یم چې دا بندیان باید اعلان سي، او دا بندیان څرنګه چې موږ معلومات لرو خارجي اتباع دي، د دوی څخه باید جهاني دغه واخیستل سي چې دوی بیا په افغانستان کې مداخله ونه کړي. موږ بالاخره سوله غواړو چې په هر کم کېږي سوله غواړو. بندیان باید اعلان سي او سوله باید افغانستان ته راسي. دلته هم له وردګو ولایت نه یوه ګډونواله موږ سره ولاړه ده. ستړي مه سئ، نوم مو راته ووایه او پوښتنه مې دا ده چې د جګړې له دواړو ښکېلو خواوو چې افغان حکومت او طالبان دي، ستاسو غوښتنه څه ده او دې جرګې ته په څه خواست سره راغلي؟ نړۍ مننه. شکیله غني یم د میدان وردګو ولایت څخه. موږ ټول افغانان سوله غواړو، له دواړو طرفو نه د سولې خواستار یو، خو زما په نظر هره میرمن مشروطه سوله غواړي، پر شرایطو ولاړه سوله غواړي. هغه سوله غواړو چې زموږ د تعلیم، تحصیل او د زده کړې او د دندې شرایط او هر څه په څه شکل چې موږ اوس فعلا دې حالت ته رسېدلي یو دا له منځه لاړ نه شي. اوس پوښتنه مې دا ده چې د 400 طالب بندیانو د خلاصون په تړاو ستا رایه څه ده؟ د 400 طالبانو خلاصون هم د سولې لپاره یو د لارې خلاصون ده. د 400 طالبانو راخلاصېدل هم په شرایطو ولاړ غواړو. هغه شرایط نن که 220 میرمنې دلته اشتراک لري، هر یو شرایط لري، هر یو شرط لري. د خپل ځان لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل خور او لور لپاره یو شرایط لري. هغه شرایط واوریدل شي، هغه شرایطو ته په کتو سره طالبان راخوشي شي. شرایط هم طالبان شرایط لري، هم افغان حکومت. خو افغان حکومت نه زما غوښتنه دا ده چې د خپلو خویندو شرایط باید په نظر کې ونیسي، خپلو شرایطو کې باید ځای په ځای شي.